یقین په خدای او که جا سړی وایي چې دا زه کوم وخت کې مرمه او زما نه دا ساه خیږي او دا بچی رانه پاتې کېږي او دا کور ته ګورم او ځان له مې جوړ کړی دی چې دا به څنګه حالت وي ساه چې د انسان نه ووته او مړ شو په هغه کور واپس بیا نه راځي زما والد صاحب چې کوم وخت کې د هغه جنازه مونږ وړله اوچته م کړه او په دروازه مونږ جنازه ایستله نو بې اختیاره زما د خولې نه یو ټکې ووت اوس مې یاد بې اختیاره په قصد نه ما وی والد صاحب مې دا کور جوړ کړی او نن په دې دروازه ووت باس د اخیري وتل دی واپس په دې دروازه بیا نه راځي ځان له دې بنګله جوړه کړه خو چې په د مړي په کټ کې دی ووتې بیا نشي راتلی ځان له دې ښکلې کوټه جوړه کړې ده ځان له دې پالنګ پکې اچولې ځان له دې اے سي لګولې دي خو چې کله مړ شوې او د هغې نه ووتې دې کور ته واپس نشي راتلی ختم ډېر ګران کار دی زمارو دوه څیزونه ذهن کې واچوئ دا د حضور پاک وینا ده دوه څیزونه یو دا چې د خدای نه یره چې الله ما سره به ته څه کوې ما څه عمل کړی دی دا عمل ستا د شان مناسب به وي او که به نه دا به ته قبول کړې او که به قبول نه کړې ما د دنیا ګناهونه کړي دي خدایه ته به راسره څه کوې یو دا دویم د خدای نه به امیدم ساتې چې الله زه پیدا کړم مسلمان د مسلمان مور او پلار نه په مسلمان کور کې دې پیدا کړم دا رحم دې وکړه الله رحم به کوې که خیر انشاءالله دا دوه څیزونه